د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم او لنډ خبرونو سرټکی. سلامونه او نیکی هیله د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. اجرایه رئیس عبدالله نن په کابل کې د یونامال مشر او د ناتو د ملکی استازي سره د کمیسیون او کاندیدانو ترمنځ د رایو تفتیش پر سر د وروستي راپورته شوي لانجې په تړاو خبرې کړې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ټاکل شوې ده چې 1000 افغان خارکخ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري متحده عربي اماراتو ته د کار لپاره ولیږل شي. د ټاکنو کمیسیون د ځینو ستونزو له امله پایلې بیا پر وخت نشي اعلانولی. ټاکنو کمیسیون کې باخبره سرچینې وایي چې راتلونکي 2 اونیو کې هم ممکنه نه ده چې لومړنۍ پایلې دې اعلان کړل شي. هوا عالم نورستانۍ د هیڅ چا تر فشار لاندې نه یو، خپلې چارې په شفافه توګه ترسره کوو. ولسمشر غني په ار کې په رسمي توګه د انس حقاني په ګډون 3 مهم طالب قومندانانو او 2 امریکایي استادانو د تبادلې خبر ورکړ. ولسمشر غني په مشرۍ د کابینې غونډې نن ماښام د 1999 مالي کال د ملي بودیجې مسوده پر پرنصیب کې تصویب کړه. امریکایي ځواکونه 13 شپه امریکایي ځواکونو په لوګر کې د ملي اردو پر پوستې هوایي برید کړی چې له امله یې د ملي اردو 10 تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته مهال کې د پکتیا ولایت په اریوب ولسوالۍ کې هم په عامو خلکو هوایي بمبارۍ شوي دي. پاکستان په یو وسلوال برید کې 15 پاکستاني افسران وژل شوي دي. د نورو تازه خبرونو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. خپل نظرونه مو راته ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو درسره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.